د افغانستان لنډ تاریخ 10مه برخه ساکان، پارتایان او پهلوایان. د هخامنشي پاچاهانو په کتیبو کې ولیده سوه چې د ساکه قبیلې د آمو ها غاړې ته د پامیر په شاوخوا کې د هومه راوړونکو یا د ګړندیو ساکانو په نومو د هغو پاچاهانو تر ادارې لاندې اوسېدلي او د پارت یا خراسان له لارې د زرنګا د رنګیانه مځکې ته راتېرې سوي او خپل نوم یې سکستان یا سیستان ته ورکړی و او هم یې د هندوکش په شمالي سیمو او باختر کې ژوند کاوه چې بیا له دې ځایه د لمر لوېدو او لمر ختو خواته خپرې سوې او د دوی پیښې د آریانا د تاریخ برخه ګڼل کیږي. موسی حاکن په خپل کتاب کې چې په افغانستان کې د فرانسې د 10 کلونو کیندنو نتیجه نومیږي وایي صحرانشینه ساکان تر عمومي مهاجرت د مخه په باختر کې یونانیانو ته راتله او د سرتیرو په ډول نوکران کېدل او د دوی ځینې مشران لوړو ملکي او عسکري رتبو ته رسېدلي ول چې د هغو له جملې څخه هریایوس د یونان باختري د وروستیو پاچاهانو په تقلید سکه وهلې او دا سکه یې حاکن په خلم کې موندلې وه. دا قبیلې له باختر څخه د هریرود ناوې او له هغه ځایه د هلمند او ارغنداو ناوو ته راشوه سولې او د پاچاهۍ په جوړولو یې لاس پورې کوي چې د دوی د هیواد ویش د لمر ختلو پلو ته د بولان هاخوا ته د سیند تر ناوې پورې هم رسېدلی و او هغه یې کیپن بللی دی او د ساکه له دې قبیلو څخه چې د ارغنداو کښته سیند په ناوه کې اوسېدل یوه سړي چې مایوس نومېد د 2 قبل میلاد په شاوخوا کې د بازلیون میګالیوس میلیوس په عنوان یعنی لوی شهنشاه مایوس سکه وهلې ده او د خپل هیواد ویش تر تکسیلا پورې رسولی دی چې یوه کتیبه یې په تکسیلا کې پر میسی غاب باندې کشف سوې ده او دا د 8 قبل میلاد نیټه لري. د دې څخه معلومیږي چې د ختیځ پنجاب د یوناني پاچاهانو نفوذ د مایوس په لاس پرې سوی او پای ته رسېدلی دی او 9 رازه سکې په یوناني او خروشتهي لیکنو کشف سوي دي. تر مایوس نامې وروسته د ده له پاتو کسانو څخه 2 نور هم د سکو له مخې پېژندل سوي چې یو یې عزیز د 50 قبل میلاد په شاوخوا کې او بل ازلیسیس دی. دوی په یوه عصر کې اوسېدل او د دواړو پر سکو باندې په یوناني خط لوی شهنشاه لیکل سوی دی. داسې سکې هم لیدل سوي دي چې د دواړو پاچاهانو نومونه یو په یوناني خط او بل په خروشتهي لیکل سوی دی. هغه وخت چې دا ګرځندوی کوچي قبیلې د امو د بهېدو جنوب ته د باختر په سیمو کې د پکحت یا پشت او پښتنو سره ګډې سوې د ساکه نوم یې په دې پښتنو کې پرېښو چې په زابل او کابل کې د پښتنو د سیحا قبیله او په هلمند کې ساګزي تر اوسه د دې نامه ریښه لري او د دوی نورې قبیلې په خراسان کې د هریرود له ناوې څخه د خضر د بحیرې تر کڅو پورې د پارت په نامه میشتې سوي او د دوی مځکه هم د دوی په نامه یاده سوه او څنګه چې له خپل اصلي ټاټوبي باختر څخه د هریرود ناوې ته تر دماغان یا د خراسان وروسته برخه پورې تللې وې نو ځکه د جوستن په کول د پارت په نامه مشهورې سوي چې پارت په سکایي ژبه تپید سوي ته وایي او دوی هم له باختره هجرت کړی و. سرالوب کرو انګریز افغان پیژندونکی د ګندهاره د ساکانو حکمرانانو په نومو کې د پښتو سره ډیر شباهتونه موندلي او لیکي چې د ساکي حکمرانانو نومونه پښتو ته نږدې دي. سپاله کدمه، سپاله یا سپا جمع که د تجلیلي تصغیر نقشه یا دمه جلال برم چې ټوله جمله د مجلل سپاهي په معنا ده. بل نوم سپاله هوره دی. سپاله، سپا، هوره، اور
د اور د سپاهي یا د لمر د سپاهي او یا د رڼا د سپاهي په معنا دی. همدارنګه د چستنه نوم همدا د پښتنو یا د څښتن د مالک او خاوند په معنا دی. او که موږ پارت چې مساوي کیږي په پارسهوه د ژوستن په کول تبید سوی او مهاجر وبولو، نو په پښتنو کې اوسنی شکل پردی یعنی بیگانه او مهاجر دی. یا به د پښتو پرته وي د دریم حرف په زور کې چې دغه هم د لیري معنا لري، لکه چې وایي له مخه مې پرته سه یعنی لیري سه، یا پلانی پرتی وایي یعنی لاکله لیري خبرې کوي. داسې ښکاري چې سیستان ته د ساکا قبیلو لومړني مهاجرتونه تر دې وختو ډېر پخوا پیښ سوي دي او د موسیو پوشه په کول لوی کروش د 1540 قبل میلاد د سیستان د نیولو په وخت کې دا ساکان د دوی د ښو خدمتو په سبب شکورونی یعنی کوکردار وبلل، په یونانی ایورو گیت، او همدا خلک د 310 قبل میلاد په شاوخوا کې پر همدې منځکه اوسېدل چې سکندر هم دوی نازولي ول او ښه نرمه رویه ورسره درلوده. د تمدن ایرانی کتاب ته دې رجوع وسي. د 15 قبل میلاد په شاوخوا کې بلخي ارساس ارشک یا اشک د پری یا پت زوی د خپل ورور ترداد سره د لمر لوېدو خواته ولاړ او د پارت یونانی حکمران پریکلیلیس یې وواژه او د اشکاني سلطنت بنسټ یې کښېښو او په یونانی او خروشتهي دواړو ژبو یې سکه ووهله او خپل ځان یې بازیلیو زبالیون یا شهنشاه وباله چې منځته راتله یې د 249 قبل میلاد په شاوخوا کې او پایتخت یې اوسني د امغان ته څیرمه و او د داشکاني پاچاهانو سلسله د ته منسوبه ده او دوی د سترابو په کول تر 2 داخلي جنګو وروسته د خپل نیزواله لاسه ټپي سو او د هغه ټپ څخه په 247 قبل میلاد کې مړ سو او په 248 قبل میلاد د ده زوی تیرداد د دوهم اشک په نامه پر تخت کښېنست او ښه غښتلی مدیر پاچا و. تر بابل پورې فتح وکړه او د لمر ختو خواته د باختر شاوخواته ورسېد. خو د باختر یوناني پاچا دوهم دیودیتس سره د سیلیوکي دولت په مقابل کې روغه وکړه او د یووالي لاس یې ورکړ. دی چې زوړ سو مړ سو او پاچاهي یې له 240 څخه تر 214 قبل میلاد پورې وه. نور اشکاني نامتو پاچاهان دادي: دریم ارتبان اردوان د 214 څخه تر 190 قبل میلاد، د تیرداد زوی چې د په وختو کې دریم انتیوکوس پر پارت حمله وکړه او باختر ته راتیر سو. څلورم پری یا پت د اردوان زوی له 190 څخه تر 181 قبل میلاد پورې. پنځم لومړی فرهاد د پریاپت زوی د 181 څخه تر 140 قبل میلاد پورې د باختري ډیمیتریوس معاصر. شپږم مهرداد د لومړي فرهاد ورور د 140 څخه تر 116 قبل میلاد پورې لوی او هوښیار پاچا و چې د باختري یونانیانو غربي ولایتونه او مروه ونیول. اراکوزي او کابل سیند یې لاسته راوستل او د پارت د هیواد ویش یې د سیند تر سینده ورساوه. خو سره له دې هم د ده حکومت مشروطه و. د شورا 2 مجلسونه یې درلودل چې د دوی پر غوښت یې کار کاوه. اووم دوهم فرهاد د مهرداد زوی له 116 څخه تر 127 قبل میلاد پورې د ساکا قبیلې خپلې مرستې ته وبللې چې د انتیوکوس د یوناني دولت سره په جنگ کې د ده سره کومک وکړي. خو ساکانو په چور او چپاو لاس پورې کوي او فرهاد د دوی سره وجنګېد، څو چې فرهاد ووژل سو او پارتیانو ماته وکړه. اتم ارتبان دوهم اردوان له 127 څخه تر 140 قبل میلاد پورې. دی د دوهم پیراد اکا او د پریاپت زوی و
چې د دوهم فرهاد تر مړینې وروسته د پارت پر تخت کښېنست. دی د تخاري خلکو سره چې د باختر یوه برخه وه ونښت او په یوه جنګ کې د لاس پر موټ ټپي او له هغه څخه مړ سو او پارتایان تر شا سول. او همدا وخت و چې ساکانو د رنګیانه یا سیستان ونیو او هغه یې په خپل نامه سیګستان چې مساوي کیږي په معرب سیجستان وباله. او حتی د کابل تر نیولو وروسته د هند خواته هم تیر سو او هلته یې د هندوساکه یا هندوستي هند دولت جوړ کړ. همدارنګه ګرځندو صحرانایي سپین پوستو اریایي قبیلو هون د شمال لخوا یرغل وکړ او د 120 کابل ملت په شاوخوا کې باختر او تخار ونیو او د هغه ځایوانان یې لمرخاته جنوب د کابل او سند خواته پر شا وچړل. او دا ټولې صحرایي قبیلې ساکه، تخار، هون د شمالي اریایي خلکو څخه وې چې د ژړ پوستو له توکم یا نژاد څخه نه وې، بلکې د دوی ژبه څهرې بڼې بیخي اریایي دي چې د تورپان کشف سوي اثار دا مطلب ښه څرګندوي. نهم واکمن دوهم مرداد د ارتبان زوی له 140 څخه تر 80 قبل میلاد پورې لوی پاچا و چې په خپل 48 کلني سلطنت کې پر ساکانو او سرکشو قبیلو باندې بریالی سو او د باختر او سیستان یوه برخه یې ونیوله او د خپل سلطنت ویشه د همالیه غرو ته ورسوه. خو لوی مهرداد د پارت دولت پایتخت له خراسانه د جیلی غاړې ته یووی او د ارمنستان او روم د دولت سره په جنګو بوخت پاته سو. نو ځکه تر هغه وروسته د پارت د دولت پیښې په اریانا اړه نه لري او زموږ د تاریخ برخه نه ده او د اشکانیانو له سلسلې څخه تر 5 میلادي پیړۍ پورې په ایران او ارمنستان او د لمر لویدیځې اسیا په مختلفو برخو کې ډیر پاچاهان پاچاهۍ ته رسیدلی دي. خو زموږ د هیواد او زموږ د هیواد د خلکو سره یې اړه نه ده درلودلې مګر دا چې څلورم اشک یا څلورم فرهاد په 33 قبل میلاد کال ظلم او تیری وکړي او خلکو پر هغه بلوا وکړه. دی د لمرختو خواته وتښتېد او هغو ساکانو ته راغی چې په باختر او سیستان او رخچ او نورو ځایو کې اوسېدل او له دې ځای بیرته خپل هیواد ته ولاړ. د ساکانو او پارتایانو له ګډو څانګو څخه چې په جنوبي افغانستان او غربي هند کې پاچاهي کړې ده یوه څانګه هم د پرتهوا یا پهلوا څانګه ده چې د دې څانګې د سیاسي تشکیلاتو او ادارې لومړی ځای سیګستان او اراکوزي یعنی د هلمند او ارغنداو ناوه ده او د دې څانګې د خلکو واکمني د میلاد په لومړۍ پیړۍ کې تر تکسیلا پورې رسېده او هغه وخت چې اپلوزیونیوس په 43 او 44 میلادي کال د تکسیلا د لیدو لپاره راغی هلته له دې خلکو څخه 21 کلن پاچا د پرتویس فرهاد په نامه پاچاهي کوله. مګر د سیستان او اراکوزي د پهلوا د خپلواک پاچاهانو د سلسلې موسس وینیونینس نومېده او په سکو کې د لوی شهنشاه په عنوان یاد شوی او د 120 قبل میلاد په شاوخوا کې پاچاهي جوړه کړې ده او سکې په یوناني او خرشتوهي خط دي او څنګه چې پر ځینو سکو یې د خپلوانو او تابعینو نومونه هم لیکل سوي لکه سپله هوره ورور او سپله ګادمه وراره او سپله ریزا بل ورور نو ځکه ویل کېدای سي چې د ساکه پهلوا د کورنیو افرادو په دې خاوره کې یو بل ته سره نږدې په یوه عصر کې په ګډه حکمراني کوله او د وینوینس دا خپلوان د هیواد په مختلفو ځایو کې د ده نایب السلطنه ګان ول د 110 قبل میلاد په شاوخوا کې. د دې سلسلې بل لوی پاچا ګندو پاریس یا اندو پاریس دی. دی په سکو کې شهنشاه ژغورونکی نه ماتېدونکی او دینداره معرفي سوی دی او هم د پېښور د لمر ختیځ شمال د تخت بایي په کتیبو کې د 103 میلادي ګدهوره هم دا پاچا ګڼل سوی دی چې له سیستانه تر سند او پنجاب پورې واک درلود او ځینو مورخانو د اوسني کندهار نوم پخوانی ګندوپار ده ته منسوب بللی دی
چې په دې نامه کې د پر تاریخي کلمه د برم او جلال په معنا سته او معنا یې برم ګټونکی دی. او که موږ دا نوم په پښتو واړو نو ګندوپر د اساسي جلال او برم معنا ورکوي. او موږ وینو چې د آریانا د کوشاني پاچاهانو پر سکو یې د پر توری هم لیکلی دی. د لرغوني هند د سیاسي تاریخ لیکونکي د تختیبایی د کتیبې له مخې د ګندوپاریس د پاچاهۍ وخت 47 کال ټاکلی دی، البته 47 میلادي کال، او وایي چې دا کال د مسیحي روایاتو سره هم سم دی. او په دې اساس نو دې پاچا زردشتي دین درلود، خو د حضرت مسیح شاګرد او په هند کې د هغه د دین مبلغ سنتي توماس د دربار ته واستول سو او پاچا د مسیح دین ومانه چې په مسیحي روایاتو کې د ګندوپورس په نامه یاد شوی دی. او له همدې سببه د په ځینو سکو کې د خپل نامه سره د یوه ورته صفت یعنی دیندار هم لیکلی دی. د لرغوني هند په سیاسي تاریخ کې لیکي چې د ګندوپاریس سره هم د ځینې خپلوانو په حکمراني کې ګډون درلود، چې یو له هغو څخه د ده وراره ابدیګاسیس د افغانستان په جنوب کې، او له جنرالانو څخه اسپرومن اوسوساچیچ، او له حکمرانانو څخه سپیدینا او ستاوسترا په تکسیلا کې وو. د ګندوپاریس تر مړینې وروسته د ده ارت هیواد د ده پر ځای ناستو کسانو ترمنځ په کوچنیو برخو وویشل سو د 50 میلادي په شاوخوا کې، چې د هغو له جملې څخه سیناباریس په سیستان کې، او پاکوریس او سیزا په ګنداره او لمر لویدیځ پنجاب کې حکمرانان ول. د دوی سکې په یوناني او خروشتي رسم الخطو له تکسیلا څخه لاسته راغلي دي، او د پهلوا له همدې شهزادګانو څخه اورتاګینیس هم د سکو له مخې پیژندل شوی دی، چې دی هم هغه ګودا یا ګاد یا د ګندو پاریس ورور بللی دی، چې د میلاد د لومړۍ پیړۍ په 2مه نیمایي کې حکمراني کوله. او د 400 په خروشتي کتیبو کې نوم ګاتسا دی، چې ځینو دا نوم د ګندوپاریس د قبیلې نوم هم ګڼلی دی. او په دې صورت کې نو د مهابن د لمنو د پښتنو یا ګدون د قبیلې نوم هم را په یادوي، چې د چچ هماغه سیسه د ځمکې په شمال کې پرته ده، او عربي مورخانو دا نوم په سوسوا یا میرب کړی و. د 10مې برخې پای.